ګرانو مینوالو، د پښتو ادبي فورم د سولې د لاندې د ورځپاڼه وحدت پېښور په دفتر کې د جون په 19مه نېټه د زیارت په ورځ کال 2025 د پښتو ژبې د دوه سترو نابغه شخصیتونو ډاکټر سید چراغ حسین شاه او محترم محمد قاسم محمود بنوي په درناوي کې یو دستور وکړه. د دې دستوري صدارت پروفیسر ډاکټر عبدالله جان عابد، چیرمن پاکستانی ژبو څانګه علامه اقبال اوپن یونیورسيټي اسلام آباد او مشر مېلمه د دې دستوري پروفیسر ډاکټر فضل رحیم مروت څوک چې د باچا خان پوهنتون پخوانی وایس چانسلر د دستوري نظامت نومیاله براډکاسټر او محقق نقاد ښاغلي رشید احمد ترسره کړو. د دستوري په شروع ښاغلي ګل محمد بیتاب د قرآن پاک او درود ابراهیمي د تلاوت څخه وکړو. وروسته یې مېلمنو ته هرکلی وویل. ښاغلي ډاکټر داود جان د پښتو ادبي فورم اغراض او مقاصد په مختصرو ټکو کې بیان کړل. وروسته ښاغلي محمد یوسف جذاب د محمد قاسم محمود بنوي او ښاغلي احمد جان مروت د سید ډاکټر چراغ حسین شاه صاحب په ژوند، فن او شخصیت د هغې په ادبي خدماتو بشپړه مقالې وړاندې کړې. د دې نه پس د پښتو ادبي فورم وړومبی مطبوعاتي کړۍ چې د پروفیسر ډاکټر عطاالرحمن عطا لیکلې مقاله اقبال حسین افکار، ژوند او ادبي خدمات په کتابي شکل کې چاپ شوه. د هغې د رونمایۍ تقریب وشو او د دغې کتاب مخپاڼې ښاغلو ته وړاندې کړای شوې. د ښاغلي ډاکټر عطاالرحمن عطا د خپل ترور د وفات په وجه دستوره کې شامل نه و. د هغه د کتاب پاڼه ښاغلي احمد مشال ته ورکړل شوه. په دې دستوره کې د دستوري د صدر پروفیسر ډاکټر عبدالله جان عابد او مشر مېلمه پروفیسر ډاکټر فضل رحیم مروت تقریرونه تاسو شریک کوو په درناوي سره. د هر څه نه اول خو زه د پښتو ادبي فورم ډېر زیات شکرګزار یم چې هغه یو داسې سلسله شروع کړه چې زه ورته سعادتمنده سلسله ووایم. سعادتمنده په دې چې دا کومه سلسله د مشرانو سره دې شروع کړې ده، دې نه مخکې سعادت سهار صاحب سره، اقبال پناه صاحب سره، نورو شخصیاتو سره، او دا نن چې موږ کوم دوه تهذیبي شخصیات سینیر موسټ د پښتو ادب لکه دا د دې په منځ کې موږ دوی زموږ په منځ کې دلته ناست دي، موږ دوی سره ناست دي. موږ چې واړه او خاص کر زما د عمر خلک چې دي، نو موږ به دا اوس ذکر وشو په دې مقاله کې مو شو، جذاب صاحب په خپل لیکچر کې مو کو، دوی به دا قاسم بنوي صاحب به دا کوم متون چې چاپ کولو دا به هغه متون دی چاپ کول چې کوم موټ آف سټار دی. د میرزا خان دیوانو، د علي خان د دیوان ذکر شو، د شهدا دیوانو، د خیر البیان باندې نوې مقدمه ده دا نوې کار دی او که نه دا رفیع صاحب د نوې مقدمه کې لیکله، د هغې کې نوې خبرې راغلي. یو په دې حواله زما د وړوکوالي نه خواهش و چې زه چېرته قاسم بنوي صاحب او سرای نورنګ پښتو ادبي مرکز دا زمونږ په زړه او ذهن زما د نسل د ټولو دا نقش دی، دا په سرای نورنګ بلکې دې دا بنیادي حواله ده، هایپو دا ډېره لویه حواله ده او دا بلکل په دې زما خیال دی چې فورم دی او ډیبیټ بله تذکره نویسۍ ذکر چې تاسو وکړو. تذکرې خو د ادب د تاریخ بنیاد دی. د ادب تاریخ چې لیکلی شي، مین سپین تاریخ چې لیکلی شي، نو هغه د تذکرو نه هم مواد
دا مین سورس دی. او جناب صاحب دا خبره وکړه، خبره یې ټیک وه چې داسې مشران ورک دي، لکه د دې باره کې خاص کر وایي چراغ صاحب. د دې خبره د په نن تناظر کې ټیک ده، نن په حالاتو کې چې کوم څومره سنجیده خلک دي هغه اکثر ورک دي. لکه دا یو ډېره لویه المیه ده د دې عادت چې سنجیده خلک، پوهه خلک، سنجیده کارونه یې چې کړي دي هغه هغسې په منظر نه راځي څنګه چې غیر سنجیده خلک تا ته د سوشل میډیا مخامخ کړي دي. یو به موږ سره دا رواج نو دې ځای کې چې تا سره 15 منټه دي چې خپلې خبرې ختم کړه، دا زموږ د ترکاري و تا سره 10 منټه تا سره دې ټایم ختم شو. دا یعنې دومره سنجیده کوشش دی د پښتو ادبي فورم چې هغوی په یو شخصیت باندې یا په یو موضوع باندې یو برپوره مقاله چې یو مقاله نګار څومره وخت اخلي هغه دې ورکوي. او د هغې نه بل سنجیده اړخ یې دا دی چې دا مقالې په ریکارډ باندې راځي. دا به اوس خو د دې په کوم دا پیج چې دی په دې باندې لګیا دی خورېږي، سیدالامین صاحب یې خورئ، خو دا به یو وخت داسې راشي چې دا به په کتابي بڼه باندې چاپ شي او صورت به یې راشي. نو دا اساسه اوس پاتې کېږي وروستو نسل. دا یعنې دومره سنجیده هسې دي که موږ یې هر څومره وستایو نو دا د ستاینې دي. باقي دوه خبرې ورک په هغه دا په دې لحاظ په دې دور دا کوم حالات چې په دې لحاظ خو ټیک د ډیم دی یا ورک دی یا څه دي شکر دی ورسره دا تقریب وکړو دا خپل تصانیف دا سلسله چې کوم ده د ټولو نه غټ څیز مروت صاحب هم هغې ته اشاره وکړه. او هغه وخت کې زموږ عمر ډېر کم و چې کله د تواریخ حافظ رحمت خاني د مصنف مسله ډېره اوچته کړه. نو هغه یوازې دلته زمونږ په پښتونخوا کې نه، هغه په ټول هغه افغانستان پورې دا کیسه وچلېده. او هغه د هغې هغه وخت کې حبیبي صاحب ژوندي وو، رښتین صاحب ژوندي وو، دا ټول رشاد صاحب، دا ټول مشران، نو دا هغه ټولې متوجه کړه. بدقسمتي دا وه چې دلته کې چا نوټس نه اخېسته او نه اوس چا اخېستی دی. او دې چې کوم نه بس پې اوقاف خټک صاحب زما خیال دی په دې موضوع باندې د دې په دې موضوع باندې اولویت دا تذکره پیر سباق چې کوم دی ډاکټر تذکره پیر سباق خو دې ځای کې موږ ته کېدي شي ډېرو خلکو ته پته نه خو په انټرنیشنل سطح باندې چې عرفاني منابع څومره په روحاني لیکونه کېږي هغې کې د دې نه استفاده کېږي د دې حوالې راځي دا او بیا د دغې دې کتاب د اوقاف خټک صاحب سبا کې دې نه خو حوالې په قومي سطح چې په بین الاقوامي سطح باندې راځي نو دا ټول بنیاد دا نورې حوالې ټولې دي تاسو سره ذکر کړي یو د ذکر کولو ضرورت نشته دی. د دې یو حواله خو هغه د پیر سباق ده چې هغه ډېره لویه حواله ده د خاندان خو د دې خپل والد صاحب چې کوم و خپل والد صاحب هغوی چې په کومه اداره کې سبق ویلی دی مخکې ورځو کې زما دوست ناشاد ډاکټر رشید محمود ناشاد په ګورنمنټ کالج اټک باندې ریسرچ کولو د هغه ریکارډ یې چې راوښکو نو د هغې خو ډېرو تلویزو علماو لیسټو چې په دې کالج کې سبق ویلی دي احمد ندیم قاسمي هلته سبق ویلی دي دوین تریسر هلته سبق ویلی دي فتح محمد ملک ویلی دي د دنیا لوی خلکو هلته سبق ویلي نو په هغه کالج کې د دوی د والد صاحب نوم مولوي د چې دوی هلته سبق ویلي ګورنمنټ کالج اټک. بهرحال تاسو دې مقالې واورېدې په اړه کومې ډېرې خبرې دي ډېر پوینټس ما نوټ هم کړو دا ټول پرېږدم په دې مبارکې سلسلې ته زه په دواړه لاس خو دا د ټولو نه زیاته سنجیده سلسله ده ادبي او علمي او خدای دې نوره په مخ کې Sebarang-mana kami sebarang mandiri saya keberadaan si kasihkan saya menjadi istadar atau film makamak di mana ulkuan di daerah ulkuan yang populer di bidang nawa do lat di dari kementerian ada sudah lodge majelis tapi mana na yo jagirdar majelis kita yo kali lagi kan jagirdar oh
مزاج بني سره طابای چې کوو هغه د خدای په واسطه د ټول ورکی هغه با بالکل اکثرانه هغه بل د سوشل ورک هغه جذبه و یو طرف ته اسلامي مدرسه کولاو کړی وه بل طرف ته به ټوله ورځ په سایکل باندې سورو او یو ځای بل ځای څه شي مسله به وه لکه زمونږ علاقه کې کومه دغه فرګای دی هلته پکې هغه زمونږ علاقه وچه ده که نه هغه وچه ده خو زمونږ ونه نهري ده هلته به د اوبو مسلې ډېرې وي لکه دا مثال نیت بند شوی دی نو دا به ټول هغه د موټرسایکل باندې به تلو او ډي شي ته ورځنوی شي ته ورځاو یو ته بل ته سایکل نه دا مسلې به حل کولې قاسم خان صاحب بلوي تخلص اختیار کړی دا سره مې ټول راتلو موږ پیر په شعر شاعري خو نه پوهېږم چې دا څه ډېر په لکه دا راته پته وه بل موږ مروتو کې شاعر او شیار شاعر او شیار لکه ګلوکار ته شیار بیا ویل اوس د ټکی ختم اوس د ټکی ختم شو او د ځینو کسانو لکه چې اوس خبره وکړه چې نصیب صاحب چې کوم دی که نه خپل علاقې خپل علاقې کې ما پلان نه پته کړې وه هغې دا ویلې چې دغه باره د ټکي صحیح چې معلوم زه درته چې دا خبرې لګیا دي لکه اوس شیار ټکی چې دی که نه ما نه خیال چې مروت ته اوسیاته دا پتې چې شیار ګلوکار ته وایي ما نیکه هم خپله دا خیال و چې دا ما پلار چې دی دغه باید ګلوکار به یې مطلب د قربان به کوي که نه او دبلي به ورپسې یا هغې کې د کاپۍ ورته وشلولې یو شاعري کاپۍ ده ورته وشلوله بهرحال قاسم خان صاحب چې کوم سفر دوی کړی و رښتیا خبره ده دا باندې زموږ د جزار صاحب مختلفو وختونو باندې راوړه هم وچوله خو بهرحال ده سره لویه ذخیره ده او ذخیره ما دا خیال ده چې هغې ته به دا ذخیره ده باندې ختمېږي ولې چې دی او په شپږو میاشتو کې ته نشي لاړه که لاړ شي بیا به ته څه نه سموي نه ویلې دا ورته سره بلا دی به اوس خپلې کیسې دې سره څومره آډیو کیسې دې ما خپل خیال دا ده چې سره بلا شي کې خلکو دې ډېرې زیاتې کړې ها دا دغسې نیمه لیکره یو لیکره ته نیمه بل څه ته راوچا دا نو دا څه شي لکه چې ته راوګې Alexandru da Pătiță, da singura la cama mașină, da și asta mâncă u grafă, că se e ulută bă diciunile ce kitab, era kitab masa la niște tare. Deci are ele vin și u grafă, că se păsi și tava. Fanta zuba de la porta la sana, și diunile de mă duc la sana eu kitab. Am pasat tata de lei. O să ca să faci ce când că am cu știa că mă rara. چې دا ما نور کې کار کړی او زه د بده مرګه دی بیا اوس پوینټ کوي زه دا خبره کوم دی مذهبي شوی ډېر نه دی ځکه چې داسې کار دی که نه تبلیغ خو په خپل چې خو هغه به اعتراض نه کوي خو ده باندې به داسې کار ته وشي چې دی به لاهور ته لاړه چینې پسې بلې چینې پسې به لاړه دغه په خپل ځای نه تصرف پاتې شي هغه کار بیا پرېږدي الان اشتیاق برادر زموږ ټولو لپاره هغوی هڅه لکه ډېر کړی دي لکه اوس کیسه چې وشوله چې دوره رساله پنځهګړی مباحثه د دې نه مخکې د دوره رساله چا وباسله پنځهګړو کسو هغه زاړه کتابونه چې کومه نه پیدا کېدل هغه به د چاپ کول بهرحال خو ما خپل خیال دا دی چې که دی ډېر مذهبي شوی نه وي که دی ډېر په مخ تللی دی سره مخ په تل باندې زه وایم بیا که انسانیت په مخ لاړ شي شی به ونه جوړ کړي هغه بیا اوس یو شی جوړ کړی دی که پیدا کړی دی مذهبي اصلي اوس مونږ دا وایو چې لکه خو بهرحال زمونږ زړه کې احترام دی او د خپل مقام چې کوم دی که نه مقام څوک ولیکي هم چې یاره هایپو یې ده نه ده هایپو یې فلانکي دی نه هایپو دی مخکې نه دی دې سره سړي اهمیت نه ورکوي بلکې دا بحث پاتې چې روان په مخ ته شي پاتې شه دا کیسې مروت کې زه وم ما ډېر عمر دی چې مروت ښار کې تېر کړی دی په نسبت د کلي د ډاکټر صاحب سره ډېره ناسته پاسته وه او رښتیا خبره دا د موږ چې اولنی کتاب چې اخولو زوی دي هغه د مقاله چې ولیکله د ده مقاله ما خیال کې اوږده ډېره وله او ډېرې خبرې وې پکې خو پلان مې شو قلم ورته واخېسته کشین به ورسره په قلم باندې په پته لګېده نه کله د پنسټر راواخېسته خو ډېر شي مې پکې کټ هم کړله چې مثال زه دغسې نه یم تا ته مطلب ما مطابق لیکلي خو بهرحال څه شی ورته وایه خو ډاکټر صاحب باندې کې کټینګ دې باندې نه چې ته هغه
لکه اوس مثال علم سمندر دوی ویل چې نه زه علم سمندر نه یم هغه ټک اکثر دغه شان ته هغه یې کړي دې نه علاوه ډاکټر صاحب چې لکه په دا وه چې ته خپل وخت هغه شي نه ټچ کړو چې عموما مثلا هغه ته مطلب لکه عزت سیسته وایي مطلب په دې ته مضمون دی غیرت او ما پښتو غیرت او غیرت او غیرت مثلا معنی کوئی نه دي سو چې غیرت مثلا څه شی دی او غیرت څنګه دی او غیرت څنګه دی خو ډاکټر صاحب دا شي نه په ګوته کړه ها بیا تاریخ حافظ رحمت خان په دې بیا یو شی هغه خلکو ته یو ډیبیټ لپاره لار کړه بل باندې بابا چې کومه دا یو به خلکو ته وایي چې شعر و شاعري چې ونه کوي هغه به کوي لیک کوي دا که نثر لیکو هغه مه کوي داسې کار و چې مونږ انا مړه شوه انا مړه شوه اوس ما عمر کې شعر و شاعري مونږ دا کړي دغه لوجه چې مطلب دا کله کې مشکل راغلی نه پلان کې د ورته شعر و شاعري شته چې چیرته ونه کې اس خلکو ته ویل نه کوم شعر و شاعري کوم څه رسول باندې وینه وسره شاعري کوي تا کولی څه اوس ما انا باندې مسیو انا مسیو دا کار کوي چې تاسو ته کې فجر اسمه باندې لا فجر اسمه تارا کې مرحل يا خبر هذا خدای فضل وړ ناس کې فضل اشتیا خبر دا دي چې شالي کړه دې مدري ټکی کې لیکور ټکای لیکل هغه نشته او دوی مقامات شام شي وایي مقامات وایي او ان شاء الله موږ فخر کوو په خاورې په حواله سره او د خپل علاقې په حواله سره تاسو موږ مطلب د ستوري دي او موږ سره ډېر مننه ډاکټر